سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ وربك الأكرم صدق الله العظيم. عن آنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الله عز وجل فليحبني ومن أحبني فليحب أصحابي ومن أحب أصحابي فليحب القرآن ومن أحب القرآن فليحب المساجد فإنها أفنية الله أذن الله في رفعها وبارك فيها ميمونة ميمون أهلها محفوظة محفوظ أهلها هم في صلاتهم والله في حوائجهم هم في المساجد والله من ورائهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ما فرستادیم از چرخین هم کیم یا یصلح لكم أعمالكم کتاب حق مدا گشتا منزل کتا یادت دهد عهد اول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. زما أستاذ محترم لدي مدرسي محتمل سے اور حضرت مولانا حسین احمد سے نور پدی مجلس کی علماء کرام ناس او عام مسلمانان نورن اللہ تاسو ټول له جزای خیر درکړي. حضراتو مخکې مولانا سے ختم کې تاسو خبر وکړم چې قسمه قسم فتنې پیدا شي. زه یو کالج کې خطیب وم د نن نه تقریبا 35 سال مخکې چې هغه ټیم کې د روس او د امریکې غلبه وه. دا دوه طاقت وو. نو یو امیر صاحب راته هغه به هفته کې یو ورځ ګش کړو. عبدالرحمن نوم رحمه الله اوس وفات شو. د قد نه مندرې و خو ډېر نډر او بېیارې سړی. نو هغه کش کول نو هاسټل ته لاړل. هغه پروفیسران یې راجمع کړي او هغوی ته یې دعوت ورکړ. نو یې کې یو پروفیسر و کمیونست دهري و د خدای د وجود نه منکر و. هغه پروفیسر دکه امیر صاحب ته وایي امیر صاحب دا څه کیسه لانجه جوړه کړې ده. د 1400 کالو مخکې سړی خبرې مونږ ته کوي. دا خو جدید دور دی او موږ له جدید اسلام پکار. امیر صاحب یو سکول کې پرنسپل هم پاتې شو حاجي محتوم. هغه ته یې پروفیسر صاحب جدید اسلام زما ذمہ داري ده. دا ورله ده خو ته به نوی اسمان جوړ کړي نوی ځمکه به جوړه کړي نوی ستوري به جوړ کړي نوی نور به جوړ کړي نوی سپوږمۍ به جوړ کړي او نوی خلا به جوړه کړي نوی ځمکه به جوړه کړي. زه به درته جدید اسلام ده. فبهت الذي كفر حیران شه هغه کس چې کفر یې کړی. بیا ورته وایي چې پروفیسر صاحب چې کله ته په دې زړه ځمکه خوشحاله یې د دې زوړ اسمان د لاندې د دې زړو ستورو زوړ لمر او زړې سپوږمۍ د لاندې په زړه خلا باندې نو ته خو 1400 کاله وایې او زه درته وایم چې د بابا علیه السلام د وخت دین به مني. هغه وخت دین به مني. اوس هم خلک اعتراض کوي دا ګلان څه کوي. پوه شي کیسه یې جوړه کړې کله یو ځای ختمېږي کله بل ځای ختمېږي. دی هم بل ګیله خطا کړی. دې علماو ته چې ګوري بس سړي ویلي کېږي.
خو الله تعالی دې ته اهمیت ورکړي الله قرآن کې ارشاد کوي ذالک لمن خشی ربه دا جنت د هغه چا لپاره دی چې د رب نه یریږي اوس په قرآن راواړو وګورو چې رب نه څوک یریږي نو سورہ فاتر کې الله ارشاد کوي انما یخشى الله من عباده العلماء پخه خبره ده شریکی د الله تعالی نه د الله په بندګانو کې علما شاه منصور باباجي رحمت الله علیه وی فقط ورساکی دي فقط بس د یری نور چا کې ویاره نشته بس خلق زره بابا هم یو شی بدل بیا وی تاسو وایي چې یاره مونږ په کوم قطار کې راځي وی تاسو کوم نه الله یې راضي او تاسو د علماء خیال د دې لمنه راځي دا ډېر ښه مونږ ته مولانا روح الامین صاحب شیخ الادب صاحب زموږ استاد هغه به مونږ ته فرمایل زما یو ترور مولانا فضل حسین صاحب نوم د شاه منصور بابا ملګری وی مونږ ته هغه درس کې فرمایل او دا هغه کار چې په کوم کال د هغې باباجي ته د حج نو زما تره به ته د حدیثو درس دی وی په لومړی ورځ باندې مونږ یو حدیث او هغه حدیث نو تیرس الفقه سے د کتابونو کې لیدل هغې کې نور بیا کېده پخه شوه چې خپل مشرانو باندې به کلک اعتماد کړي دوی د ځان نه خبرې نه کوي نو هغې وفرمایل چې ورځ د محشر شي نو نبي علیه الصلاة والسلام او څلور واړه یاران به حوض کوثر سره ولاړي او امت به راځي نو نبی علیہ السلام او څلور واړه یاران به امت ته اوبه ورکوي په لوښو کې یې باندې لوښي پراته دي یو یو لوښی به راخلي ډکۍ به ورکوي عالم دین به راشي نو نبي کریم علیه الصلاة والسلام به خپل مبارک لاسونه لوښي به کېږدي په خپل مبارکو لاسو به لپه راډکوي او دې عالم ته به خولې ته ونیسي داسې به ورکوي لکه سړی خپل بچي ته چې کوم دی نو اوبه ورکوي دا امتیان به ډک شي نو امتیان به تپوس وکړي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم ستا امتي دی او موږ هم ستا امتیان یو موږ ته په لوښو کې اوبه راکوئ او ده ته په خپلو مبارکو لاسو اوبه راکوئ نبي علیه السلام ورته وفرمایل چې او بېشکه دا هم زما امتي دی تاسو هم زما امتیان دی خو دا زما یو داسې امتي دی چې زما نه پس ما چې کوم دین راوړی و د هغه دین دپاره ته چې کوم مشقتونه او تکلیفونه برداشت کړي وي دا تاسو نه دي برداشت کړي لهذا د ده په ما باندې حق دی چې زه د ده په خپلو مبارکو لاسو باندې وګورم الله تعالی یې زموږ علما کرام داسې کړي چې توبه نصیب کړي دومره اوچت ابو موسی اشعري رضی الله عنه وایي چې ورځ د محشر شي نبی اسلام فرمایي ابو موسی صاحب وایي نبی اسلام فرمایي چې ورځ د محشر شي نو الله تعالی به دا علما یو خاص مقام ته راولي او ورته وایي چې او علماو اني لم اضع علمي فيكم الا لعلمي بكم ما دا علم ستاسو سینو کې دې دپاره نه دی ایښی خو ما ته پته وه چې تاسو د دې اهل یې ځکه مې ته علم درکړی و واني لم اضع علمي فيكم لأعذبكم او ما دا علم ستاسو په سینو کې دې لپاره نه ایښی چې زه به تاسو عذابوم انطلقوا قد غفرت لكم ځئ جنت ته ما تاسو ته بخښنه کړې ده دا علما به روان شي نو هر عالم سره به د خپلې علاقې ذکر عطاءالرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه به وایي چې یاره زه خو به ځان سره کړي ولګوله ما نه یې خو ډېره لویه مدرسه جوړه کړې وه طالبانو را سره قرآن دی وي الله به ورته وایي چې مولوي صاحب ستا شاګردان او طالبدار که د دې اسمان د ستورو په اندازې هم ځان سره بیایي خوشحاله یې که نه نو علماو پسې خبرې نه کوئ زه ډېر دې کارو کې ګرځېدلی وم ما د علم په ګرځېدو کړی زما یو مانو ما ته ویل ته سفر دی نه یې هر مال په سفر یې نوکري مې هم کړې ده او سبق هم تللی راغلی ما یې ورکول ته الله تعالی کار دی مونږ ولزو دغه شاه منصور مدرسې کرای که ډېره خلک نه راکوي مالک دی نو یو ډاکټر باندې مې یو شعر ولیکلی
ډېر ښه شعر و ای باندې لیکلو ड्राइवर की जिंदगी पे एक इल्जाम होता है ड्राइवर की जिंदगी पे एक इल्जाम होता है गुनाह कुछ भी नहीं मगर बदनाम होता है ड्राइवर पर ژوند باندې یو الزام وي गुनाह बिल्कुल नहीं خو بد بنده نه دا علماء کرام دا چې تاسو ښکاري دا اصلي بدنام دي تاسو موږ ورپسې خبرې کوئ کله ورسره د خر ته نه ولګو زړه سره کله ورسره د خنزیر ته نه ولګو کله ورسره د ګیدړ ته نه ولګو حضرات داسې مه کوئ د خدای خاطر دیدی چې ته یو مشر راکړي پاسه بابا پاسه بابا را پاسه یو بابا پاسه بابا ستا نوسی شته زامن دې شته رونه دې شته کاغی ته څوک کاغذر او بد را دوی ته به خوشحاله یې خفه وای که نه کینه بد دا کوي دا د نبي اسلام وارثان دي دا علما کرام دا د هغه بچي او مونږ تاسو دې علماو پسې خبرې کوئ او بد رد ورپسې وایو پوسټونه ورپسې کوو په دې هفته کې یو ورځ ده هغې کې نبي اسلام ته د هر امتي عملنامه پېښ کړي نو عزیزه چې ستا عملنامه کې دی چې عالم ته د بد رد ویلي نبي اسلام به خفه که خوشحاله به نو هغه مه خفه وي زمونږ خو دغه یو سهاره ده نو چې دغه خفه شي بیا به کوم دا ډېره نامعلومه سبب د علما ډېر ولې خلک د دې په وجه موږ حلال او حرام پیژنو مور او خور پیژنو ښه او بد پیژنو مشر او کشر پیژنو ورشئ چې کومو خلکو سره مولا نشته قسم په خدای دې وکوه وطن یورپ او مغرب سره مولا نشته ورشه هلته زنانه شته خو د هغه زنانه زوی نشته د هغه زنانه لور نشته د هغه زنانه مور نشته د هغه زنانه پلار نشته د هغه زنانه خاوند نشته د هغه زنانه ماما نشته د هغه زنانه تره نشته د هغه زنانه ماسی نشته د هغه زنانه پپو نشته د هغه زنانه رویره نشته د هغه زنانه چې کوم دی نو خورده نشته ولې د زنا پیداوار مولا ورسره نشته او راشه زموږ د خویندې وګورئ دا د چا خور ده د چا مور ده د چا لور ده د چا نیا ده د چا پپو ده د چا ماسی ده د چا خورده ده د چا چې کوم دی رویره ده الحمدلله ووایي په دې باندې شکر دې چې خانداني حیثیت دی خدای شته که چا یو بل پیژني حسن صاحب وایي لولا العلماء لصار الناس كالبهائم کچرې علما نه وي نو خلکو به لکه د سارو په یو بل دنګل دا یاست ډېر اوچت خلک دي دا دنیا چې آباد ده حضراتو د دې خلکو تباه د دوی تباه یو دوه څیزونه نور دي هغې تباه یو بیت الله شریف دی او بل قرآن کریم دی او بل مسلمان دی او مسلمان چې مسلمان نه دی د علماو په وجه مسلمان واښوي مونږ ته دا دین او دا ایمان دی علماو ښیلی دی دا مونږ ته بل چا نه دی دا یاست سادي صاحب نه چا تپوس کړو بیا هغه شعرونو کې یو څو شعر دي گفتم که میان و عالم و عابد چه فرق بود تا کردی اختیار اعضای طریق را وماوی سادی سیدتا چه تا خود صدیق کار عبادت کرو او عبادت دی پری خود اس مدرسی تشبی دستو وجزا نو دا عالم و عابد بندیس کرا دا فرق بیان وی سادی سیبراتوی گفت او گلیم و خویش بدا میں برد موج وی دا عابد چری دیکھو خپل ځان پورې باسي وی جهد میں کند کی بغیرت غریقا دا طالب و مولا دا کوشش کوي چې ځان سره خاص کړي راوباسي
پوه شوې دې خلکو ډېر خلک دا زمونږ دپاره شپول دی شپول پوه شوې چې شپول ني بیا شېرمخ راځي ورباسه لکۍ ګړې کفتئ پوه شوې چې کوم علاقو کې علما نشته نو لاړ شئ حال یې وګورئ بل حضراتو چونکې تاسو د قرآن کریم ختم کړی په ترجمه هم شوي دي په تجوید هم شوي دي په قرات هم شوي دي په ناظره هم دي او په حفظ دا ډېر بختور والدین دي چې دا ماشومان یې راولېږل او د دوی نه دا ګلونه جوړ او دا د دې حافظانو د قاریانو د دې علماو برخه ورنه رښتیا راته ووایي تاسو یو بچی کور سنبالولی شئ او دا قاریان د لاتیات یا 2-2 د یې سنبالوي نن یې په داسې شکل کې درکړه چې قاریان هم دي مجودین هم دي حافظان هم دي دا خو اوس تاسو بیا فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه خام ماحول ورته ورکړئ خراب یې کړي بیا زموږ کې ګیره خړوي دا اوس تاسو کار دی دوی خو درله برابر کړو تیار یې کړل سړي چې جوړ کړو په دې شان که نیول شئ چې کومو خلکو په سکول او کالج کې دي ای څومره پیسې اخلي څومره تنخواګانې اخلي پوه شوې او څومره تربیت یې زموږ مخالف نه یو د تعلیم ډېر وکړي حلاله مزدوري ورته کوي خو موږ د دې ګډوډېشن خلاف ګډوډېشن دی چې نارینه او زنانه یو ځای د دې خلاف دا نه نو دې حالت ته راغلم چې دا بچي دا کوم خلک او دا صرف ځان سره کېږي چې دا عرش والا خلک دا عرش دا د عرش نه راغلي حدیث ویل هغې ترجمه ماته اصل عالم حضرات الله تعالی اصل عالم الله تعالی وهو بكل شيء عليم هغه په هر څه باندې عالم دی عليم بذات الصدور اسرار باندې خبر دی نو اصل عالم الله والله فرمایي چې مسلمان د مسلمان بچیا تا زما د کتاب علم وکړو تا زما د دین علم وکړو نو اصل عالم خصومه خو ما دا خپل لقب تا ته درکړ توم عالم زوم عالم توم عالم اصل قاری شری الله تعالی نے فإذا قرأناه فاتبع قرآنه نو اصل قاری الله نے الله وایي چې مسلمان بچی او مسلمانه تا زمانه کتاب قرات او تجوید کو دا خو زمانه ملاقاری او دا لقب ما تعالی درکتم قاری زوم قاری توم اصل حافظ د قرآن الله تعالی لري اصل حافظ کدا دا کلام وایي چې مسلمانه د مسلمان بچی تا زمانه کتاب حفظ وکړو نو دا خو زما لقب ما تعالی خپل لقب درکړ توم حافظ شو زوم حافظ توم حافظ اصل تعلیم قرآن الله تعالی لري والله تعالی وایي چې مسلمانه تا زمانه قرآن تلاوت وکړو نو ما دا خپل لقب تعالی درکړ توم تعالی زوم نو الله وایي زوم عالم توم عالم زوم قاری توم قاری زوم حافظ توم حافظ زوم تعالی توم تعالی بدې خوشاله او په مخلوق کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه عالم د قرآن د دین آخري پیغمبر او قاری مهاغلی حافظ مهاغلی قاری د قرآن مهاغلی نو ستاسو د دې بچو د دې مشابهت راغی د نبی رسول الله او الله تعالی وتخبل القاب ورکړه په دې خوشاله یې کړه خوشاله کار کې هونه لګیږي
ستا د زوی مشابهت د نمرود سره وي یا د ابوجهل سره وي یا د ابولهب سره وي نږدې زمانه کې مشرف سره وي نو ته به خوشحاله وي شکر وباسه الله ډېر لوی فضل ډېر لوی فضل ستاسو دې کړي کې به ضرور او بنداش کړي کې وني شته به کې تاسو کوم یاري بس یې زه په سره خبرې شته به کې وساکه سره ما سره شي ازو سره سوابای چوک یا ته زیدي دی چوک ته سم دا لوډ سپیکر په تاسو سره له خلک با ورته راځم او هغه دا اعلان وکړي چې زه وزیر اعظم چې دې به کم جیل کې ستا د ملک وزیر اعظم د خپل وزیر اعظم دا نوم بل چاته نه ورکوي دې ته نه دی ستا د ملک منبر د خپل د منبرای دا نوم چاته نه ورکوي ستا د ضمني چې کوم دی هغه چیرمین هغه خپل چیرمینۍ دا نوم چاته نه ورکوي ستا وزیر د خپل وزارت نوم چاته نه ورکوي که داسې څوک وایي چې زه وزیر یم یا زه صدر یم دا جیل کې اچولی شي د سننانو کې حج ته هم خادمانو کې نو هلته کې ما سره یو عالم میله وه د مولانا عبدالحق صاحب شاګرد و مولانا عبدالحلیم صاحب صدر صاحب او د شاه منصور بابا شاګرد و د ډاګی باباجي شاګرد و د شیخینو شاګرد و او ښه تبلیغي و نو څلور میاشتې ټیم و زموږ مسجد نبوي کې وورته زموږ ډیوټي وه یو ورځ یې ما ته وایي دا ماشومان دي د عربو دوی ته لږ سبق وښایه زه راځم ما ورته وایي ما له خو دغه سبق نه دی ما خو مور سره سبق ویلی دغه سبق خو ځان نه لازم خیال دې بس وښایه ورته زما ضروري کار نه صحیح دی چې یو شیبه تېره شوه نو راغی حضرات دومره منځ کې ولکس د دې مسجد دغه دروازه نو ما ورته وایي امیر صاحب یاره جي چې ما ورته امیر صاحب نو امیر صاحب په خپلې لاس کې او راچاو شو ما راغی نو ما ورته امیر صاحب ولې وایي چپ امیر مه وایه نو ولې وایي بس مه وایه نو موږ چې هلته لس ورځې ولګوي یا سې روزه ولګوي یا څلوېښت ورځې ولګوي یا څلور میاشتې ولګوي یا اووه میاشتې ولګوي یا کال ولګوي موږ ورته امیر صاحب وایي ته په دې خفه شو وایي چپ دلته به چې د سیډ والی امیر وي دی دې بادشاه ته وایي نو وایي ته مې هم پاکستان ته لېږلی او ما نه به دې هم را خراب کړي دا ستا بادشاهان دي او تاسو د نورو د بادشاهۍ د جوړولو لپاره ځان له خپل دین او آخرت تباه کوئ دین او آخرت تباه کوئ نو دا کار مه د بل د دنیا د جوړولو لپاره ځان د آخرت مه خراب ټیک ده چې دا چا سره تعلق دی کوم لیډر سره یې تعلق دی ساده تعلق پوه شئ خو په اسلام او د دین په باره کې سودابازي مه کوئ دې نظر نو دا حضرات ستاسو بادشاه چې خپل لقب ورکولو ته تیار نه دي چې چلوي ګوره نو الله تعالی پوره رحم ګوره الله تعالی بادشاه هم دی مالک هم دی معبود هم بادشاه هم دی مالک هم دی معبود هم سره بادشاهان په دنیا کې دا بادشاهان دي خو نه مالکان دي او نه معبودان سوره لیکلي ستا په دې کلو کې ځای په ځای د چا له ساتمه د ځمکه د پرېږ د تاوی وایي زه پښتون یم جایداد مې نو ټیک ته مالک دې سره لګي ځمکې خو نه بادشاه دی او نه معبود دی سوره نیمګړی نیمګړی دی که د دې اسمان د لاندې او د دې خدای د ځمکې د باندې داسې انسانان موجود دي چې نه بادشاهان دي نه مالکان دي نه معبودان بس حضراتو دغه یو ذات سره تعلق پیدا او چې هغه ته وایي زما دا پیغمبر دی د باندې به کلک ایمان ساتي هغې کلک عقیده ساته دین اسلام باندې د علماو قدر احترام کوه د مشر قدر کوه د کشر سره شفقت او رحمت یو بزرګ نه څوک راغلی وي چې واز او نصیحت راته وکړه هغه ورته وي
وی بچو تا الله پیژنې وی آو بس هیڅوک مه پیژنې بیا یې ورته وي دا راته وایي چې تا الله پیژنې وي آو وی تا هیڅوک نه پیژنې تاسو سوچ وکړئ دا تمام کائنات راته وګوري مونږ یې پیدا کړي لیډر مونږ پیدا کولی شي لیډر یو انسان چې ته پیدا کړی دی اسمان ازمکه کې څه پیدا کړي تا ته یو ښځه کوڅه کې ولګوي ټول ټوله دلدي کوش او خدای له هر څه کړي دي هر څه او راځي نه چې جومات کې وتا تر دې ولګي شاه منصور بابا خبره وي الله دې غریب دې رحمت کې سره آشنا سره وی یو کس راغلی وی چې غواړي تعویض وکړي مې چې مرګري داري یقین دې چې په دې غواړي دي خو ته په ونه درې ته دې الله تعالی ته ولې الله تعالی ته ودرېږي ښه الله سره تعلق ساتي دا نو دا خو خاطر کو خوان دي خدای شته کس شي ته بوزي انو سره سشت الله دې موږ تاسو له هوښ او دا حدیث مې ویلې دا ترجمه کوم به مسلمان دا خو حدیث کې راځي او دوه کسان جهنم کې وي او مسلمانان به ګناګار وي نو ډېر زیاتې چغې ووایي ډېر چغې نو الله پرشتو ته وایي چې دی را بار جهنميان به دې مونږ دوره چغې کوي لکه د زړه نه مریضانو واټ ته تللی و ماشوم یا لیونی بوز یې چغې کوي ټول ترې تنګ دي داسې یې ټول تنګ هغه دواړه یې راوباسل الله تعالی ورته تپوس وکړي چې تاسو ولې چغې وایئ فرشتې به ورته وایي د الله تعالی په واسطه چې تاسو ولې چغې وایئ وایي ځکه هم چغې وایي لیرحمنا چې موږ باندې رحم وکړي د دې جهنم نه وباسي نو الله تعالی به حکم چې زما رحم دا دی چې دواړه ورټوپ کړي دي جهنم نو هغه یو به ورټوپ کړي یو به پاتې شي چې پاتې شي هغه نه به تپوس وکړي چې ما خو تا ته هم حکم کړی ته ولې لاړې نو دی به وایي چې الله تعالی ما خو د مولیانو نه اورېدلي دي چې ستا رحمت ستا په غضب باندې غالب دی او تا یو ځل زه راوباسم د دې جهنم نه بیا به مې نه بوځي الله تعالی به ورته وایي چې ستا یقین صحیح دی ځه دې جنت ته بوځي هغه بل به رابهر کړي چې هغه رابهر کړي هغه ته وایي چې لکه دې پاتې کېده نو تا ولې ټوپ و ته به پاتې شوې که هغه به ورته وایي چې الله تعالی ما په ظالمه زندګۍ کې چې ایمان مې راوړی ما یو د نیکۍ کار نه و کړی ما چې راشه دا حکم دی اولم دی او اخریم دی راشه ورته وکړه الله تعالی به وایي چې زه دې هم جنت ته زما دی استاد محترم ما ته چې وینا به کوله خو لګا داسې زموږ اوزګار شوي نو هغه راته ووایي نو ما یاره داسې کار دی لکه مې وي چې بس دا هغه حکم دی او دا به چې کوم په ځای باندې راغلم نو پیاده را روان شو خو مایزم باندې الله تعالی دې لري رسول او برکت ورکړي حدیث علی انس رضی الله عنه راوی دی هغه وایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا حدیث کو غور سره وو نبی رسول الله فرمایي من احب الله عز وجل فليحبني سوچ دا ولري چې زما الله سره عشق مینه او محبت دي فليحبني نو دل پکار دي چې ما سره محبت وکړي نبی رسول الله وایي چې څوک دا داوی لري چې زه د الله عاشق یم الله سره محبت دی ما سره به عشق او محبت دا الله تعالی عشق او محبت موقوف دی زما په محبت باندې او بیا نبی رسول الله فرمایي ومن احبني څوک چې ما سره محبت ساتي فليحب اصحابي زما صحابه کرامو سره محبت ساتي لکه دې صحابه ما سره ډېر تکلیفات دي دې سره محبت ساتي بابا جی رحمت الله علیه به شاه منصور بابا به قرآن او حدیث سابق سے موي دامت برکات العالیہ قرآن او حدیث اعلی ذکر کړي ادنا بعاطف نو صحابه وي
سوچ کوي صحابه وي دي سره تابعین مراد تبع تابعین مراد ائمه مجتهدین مراد صوفی حضرات مراد بزرگان دین مراد عالمان مراد حافظان مراد قاریان مراد دي دا ټول دا اوس کې ناس دا علماء دا وڅرو نبی اسلام وایي چې سره محبت ساتي ولي دا د دین واسطه زموږ لپاره دی واسطه موږ ته دین را رسېدلې دا اصحابان روایت کوي علماء کوي چې سوره دا علماء راځي دې سره محبت ساتي به کنه ان شاء الله د نن نه پس په کنځر ورپسې کوي بس توبه الله توبه سي بیا نبی اسلام فرمایي ومن حب اصحابي سوچ محبت ساتي زما صحابه کرام سره فليحب القرآن نو دې به قرآن کریم سره محبت ساتي چې زما صحابه سره محبت دا ولري نو قرآن سره محبت ساتي خو اجمالا وي او که تفصیلا اجمالا دا قرآن شو تفصیلا حدیث او فقه شو دا مدارسو کې چې کوم نظام تعلیم د اسلام دی دا مراد دی دې سره محبت ساتي دا باندې چې دا طالبان پکې چا راوستي دا مدرسې پکې چا راوستي نو ته پکې چا راوستي ګور رسو مخکې لمن یو د مولا د خبرې مولا به خبرې الکه اول خو خپل لمن رسو مخکې نبی اسلام وایي چې زما صحابه سره محبت او د عشق داویس او دلیل قرآن سره محبت ساتي ومن حب القرآن فليحب المساجد څوک چې قرآن کریم سره محبت ساتي نو دې ما مساجد سره محبت ساتي مساجد ذکر مدارس ورسره مراد دي خانقاهونه مراد دي مرکزونه مراد دي دا په کورونو کې زموږ د خویندو میندو د موس دپاره کوم ځایونه جوړ کړي دي هغه مراد دي سره محبت او بیا نبی اسلام فرمایي فانها افنیة الله دا د الله کورونه اذن الله في رفعها الله حکم کړی د دې په احترام کې چې د دې احترام او عزت وساتي وبارك فيها الله ذكر دير خير شيء ميمونة ميمون أهلها دا بركة سيد دي چې کوم خلق ته غم برکت نار ګوره جمعات برکتي امونګه تاسو به برکتي مدرسه برکتي طالبان او طالبات برکتي مرکز برکتي تبلیغیان و مبلغین برکتی خانقاه برکتی پیر و موریدان برکتی زمون د خویند میندو د موس ځایونه په کورونو کې دا برکتی دا خویند میندې پکې برکتی او بیا نبی رسول الله فرمایي محفوظه محفوظ اهلها دا د حفاظت ځای دی دې کې چې کوم خلک ته هم حفاظت ولري او خلکو ته د حفاظت او د امن درس ورکوي وشه مونږ شاګرد نه یو مونږ من پسند خلک یو دا یاس او بیا نبی رسول الله فرمایي هم فی صلاتهم دای منزله کوي جماعتونه کې او الله فی حوائجهم الله حاجتونه کوي مسلمانان مسجد کې ورس کوي الله حاجتونه کوي طالبان او طالبات مدرسه کې سبق کوي الله حاجتونه کوي پیران و مریدان خانقاه کی ذکر کئی اللہ حاجتی کا برابر ہے تبلیغیان و مبلغین مرکز کی جماعتی میں رخصت کئی اللہ حاجتی کا زمون دا خوین دیمین که دغه مسلو موس زیونو سرا د دی تلبس راغی د دی با حاجت و بیا نبی رسول الله فرمایي هم فی المساجد دی په مساجدو کی والله من ورائهم الله چاپیر حفاظت کوي وګوره چې ته مسجد ته وایې الله استاد سيزونه حفاظت کوي دا طالبانو د طالباتو د علماو وایي د سکی الله ورته حفاظت کوي پیر او مریدان په مرکز کې خانقاه کې الله ولا حفاظت کوي تبلیغیان مبلغین مرکز کې الله حفاظت کوي دا شرط زموږ د خويند دی دغه مور ځای کې ناشتي لیک روډ ته نزي لیک روډ لیدل چې ته نزي الله تعالی حفاظت کوي الله دې زموږ اساس او رضا شي سومات ګوډه خبرې کوي
الله تعالى دې بارم د عمل توفیق راکړي تاسو لارې راکړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين